دا هغه زمانه وه چې کله به په ځمکه باندې د باچایانو روب و او ټول خلک بې غلامان وو. خو په دغه زمانه کې به د فقیر دواګانو تقدیر بدله و. دغه زمانه کې کابل نوم یو ښار و. په ظاهره خو به پکې خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل، خو په زړونو کې به یې رحم کم و او غرور به پکې ډېر زیات. په دغه ښار کې یو جومات و چې مخې ته به یې همیشه یو فقیر ناست و، شلېدلې کپړې او خړ پړ وجود، سپینه ږیره او سترګو کې یو عجیبه رڼا، او په لاسونو کې یو پخوانی زوړ کچکول. خلکو به هغه ته بابا خلیم ویل. په دغه ښار کې دا خبره مشهوره وه چې د بابا خلیم دوا قبلیږي، یعنې لګي، او خو د بابا خلیم زړه چا نه خفه شي نو د هغه به دعا اسمان ته رسي. خو په دغه ښار کې به مالداره او زورورو خلکو دا یو پراپګنډا او وهم منو او بابا خلیم پسې به خاندل. حالن کې بابا خلیم همیشه غریب نه و. یو څو کاله مخکې هغه خو د دغه ښار یو ایماندار او مالدار تاجر و. خو یو ورځ هغه د یو ظالم خلاف عدالت کې یو ریښتونکي ګواهي ورکړه. بس بیا څه وشو؟ هغه ظالم د هغه نه دوکان واخیستو، کور یې ورله وسوځو او هغه د هغې ښار نه په دیکو دیکو وباسو. هغه ورځ بابا خلیم دغه ښار پرېښودو، خو د دغې ښار نه نفرت ونه کړو. غټه غټه ږیره یې پرېښوده او څو میاشتې پس هغه واپس دغه ښار ته رالی او فقیري شروع کړه. دغه ښار کې د بابا خلیم هغه دشمن، یعنې چا چې ورسره ظلم کړی و، هغه اوسېدو چې نوم یې ملک دین و. دولت ورته بې حسابه و، خو زړه یې د کاڼي په شان سخت و. هغه به په سود باندې خلکو له قرض ورکو او غریبانو بې عزتي به یې کوله. یو ورځ ملک دین په خپله سورلۍ باندې ناست و، په بازار تېرېدو. بابا خلیم ورته لاس ونیسو. زویه، د الله په نوم باندې سره که دوا به درته وکم. دې خبرې اورېدو سره ملک دین په ټک ټک په خندا شو او خلیم بابا ته وی ځان ته ولې دوا نه کې چې مالدار شي. بابا خلیم ورته په نرمۍ سره جواب ورکو چې زویه، مال دولت یوازې د دعا پیمانه نه ای. ملک دین چې دا خبره واورېده نو ډېر زیات په غوسه کې راغلی او فقیر له یو دیګه ورکړه. هغه نه کچکول او سکې ټولې په ځمکه پرېوتې. بابا خلیم دې سره ډېر خفه شو، خو د هغې باوجود هم هغه خاموشه پاتې شو او اسمان طرف ته یې وکتل او ځان ته په مزه مزه ووی چې یا الله، ده له هغه ورکړي چې دا کم خلکو له ورکوي. نه دا پوره دعا وه او نه دا بد دعا وه، بس د انصاف یو جمله وه. په یو څو ورځو کې د ملک دین بربادي شروع شوه. د ټولو نه غټ جهاد یې سمندر کې ډوب شو او په کاروبار کې ورسره دوکه وشوه. په ګودام کې اور ولګېدو، ټول ارث یې وسوځېدل. په ټول ښار کې دا خبره مشهوره شوه چې دا د فقیر بد دعا ده. ملک دین به د ورځې د خلکو په مخ کې ځان ډېر خوشحاله ښودو، خو د شپې به ورله خوب نه ورتلو. په خوب کې به ورته هغه فقیر په نظر راتلو. اخر یو ورځ هغه خالي لاس او خپې بلې خپې پاتې شو. هغه خپې بلې خپې په منډه منډه د جومات خواله لاړې او بابا خلیم ته ووی بابا، زما نه غلطي شوې، ما معاف که. بابا خلیم ورته ووی زویه، ما بد دعا نه ده کړې، ما صرف انصاف غوښتلې. بیا ورته بابا خلیم یو نصیحت وکړو، یعنې دا یو شرط و چې څه دې ظلم سره حاصل کړي او خلکو نه دې اخیستي هغه واپس که. د یو یو سکې او د یو یو اوښکې حساب مشکل و، خو حالاتو هغه مجبوره کړی و. خلکو ته قرضونه معاف کړل او کومه ځمکه چې په زور نیولې وه هغې خلکو ته واپس کړه او د خلکو نه معافیانې وغوښتې. بیا الله پاک د هغه په حالت کې بهتري راوسته. خو د دغې واقعې نه پس ملک دین بدل شوی و. د خپلې پیدې نه مخکې به د انصاف سوچ کو. بیا به خلکو وی ملک دین ډېر ښه
او یو انصافداره انسان دی. خلک به اوس د ملک دین نه یریدل نه، یو ښه او یو ایمانداره انسان به ورته ښکارېدو. یو ورځ بابا خلیم ملک دین ته ووی چې زه هغه انسان یم چې ستا خلاف ما عدالت کې یو رښتونکې ګوی ورکړې وه. تا بیا زه د دې ښار نه په دیکو دیکو ویستم او زما کور دې وسوځو او ټول هر څه دې رانه واخیستل. خو زه بیا الله ته نور خو هم نږدې شوم. ملک دین چې دا خبره واورېده، بابا خلیم ته خپو کې پرېوتو او مافیانې ترې په دوباره اخیستل شروع کړل او ملک دین بابا خلیم له یو ښکلی او یو شاندار کور جوړ کړو او ټول ښار بیا په خوشحالۍ او په مزو کې اوسېدو. ملګرو، خو ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو کې. د الله په امان.